बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मलगरो उम्मीद दी چې تاسو ټول بخیر نن زمونږه ورډ اف د ډے نمبر 13 دی او نننې ورډ اف د ډے زمونږه دی meticulous زما سره یو ځل بیا ووایئ meticulous ویل کېږي ډیر زیات احتیاط ته یعنی یو سړی ډیر زیات محتاط وي ډیر زیات احتیاط کوي او یا دې ته هم ویل کېږي چې یو کس یو کار کوي ډیر زیات په طریقې سره ډیر په زبردست طریقې سره یو کار کوي د هغې هر یو څیز ته ګوري چې کم څیز ښه دی کم ناښه دی یا سړی څه انویسټیګیشن کوي او څه ډاکومنټس ګوري نو هر یو څیز ته د ټول انویسټیګیشن ته ډیر په طریقه باندې ګوري او هر یو وړوکي څیز ته هم ښه پوره په احتیاط سره ګوري نو دغې ته ویل کېږي meticulous په اردو کې د دې معنی هم دغه راځي محتاط बहुत ज़्यादा मोहतात या बहुत ज़्यादा एहतियात करना या कोई भी काम ज़बरदस्त तरीके से करना परफेक्ट तरीके से करना देते हुए लिखिएगी meticulous उस meticulous यो एडजेक्टिव दे और meticulous एडवर्ब हम इस्तेमाल दीशी चिकल मुंगा meticulously इस्तेमाल को नबिया दा एडवर्ब शो और दगा शांति दा एज अ नाउन हम इस्तेमालेगी meticulousness ویل کېږي احتیاط ته ډیر زیات احتیاط ته یا ډیر زیات احتیاط کولو ته ښه اوس به موږ کوو د دې synonyms او antonyms اول به موږ د دې synonyms کوو د دې په synonyms کې به هغه ټکي راځي کوم چې د دې سره یو شانتي معنی ورکوي په هغې کې یو ټکي راتلی شي او ډیر عام ټکي دی careful هم دې ته ویل کېږي یعنی ډیر زیات احتیاط کول careful یا دغه شانتي بل ټکي راتلی شي cautious هم ویل کېږي ډیر په محتاط طریقې سره یو کار کول سړی ډیر زیات محتاط وي ډیر احتیاط کوي نو هغې ته cautious هم ویل کېږي د دې نه علاوه د دې نور هم ډیر شي synonyms کېدی شي اوس راځو موږ د دې antonyms لا په antonyms کې به هغه الفاظ راځي کوم چې د دې الټه معنی ورکوي اپوزیټ معنی ورکوي په هغې کې یو ټکي راتلی شي careless دې ته ویل کېږي چې یو سړی بالکل احتیاط نه کوي مونږ وایو که نه دا پلانکې سړی ډېر کیرلیس دی کیرلیس مطلب احتیاط نه کوونکی یا دغه شانتې بل ټکې راتلی شي میسي ویل کېږي چې یو سړی هر ځکه ډېر ګند اچوي صحیح ده هر څه سخا پسخا کوي هر یو کار یې ګډ وړي نو هغې ته ویل کېږي میسي نو دا خو شول د دې antonyms اوس راځو مونږه example sentences لا she meticulously planned the trip هغې ډېر په احتیاط سره د trip پلان جوړ کړی و د ټریپ ټوله منصوبه د چکر ټوله منصوبه ډیر په احتیاط سره جوړ کړې وه so she meticulously planned the trip یا دویم example this book is the result of years of meticulous research دا کتاب د کلونو په احتیاط سره د ریسرچ د تحقیق نتیجه ده یعنی چا یو کتاب لیکلی وي او ډېر ښه کتاب وي نو هغه بیا وایي چې دا کتاب ما ډېر په احتیاط سره یعنی په کلونو باندې ما تحقیق کړی دی ما ریسرچ کړی د هغې نه پس بیا ما دا کتاب لیکلی دی نو هغه کتاب ته یې ډېر په غور سره هر یو پوینټ ته خیال کړی وي غور یې ورته کړی وي او ډېر په احتیاط سره یې لیکلی وي نو دغه شانتې دا meticulous استعمالیږي یا که فرض که مونږ دا ایز ا ناون استعمالو meticulousness نو مونږ ویلی شو چې meticulousness is very important in our lives meticulousness زمونږه په ژوند کې ډیر زیات ضروری دی چې مونږه په هر معامله کې یعنی احتیاط کو او مونږ ډیر محتاط اوسیږو او په غور سره هر یو څیز ته ګورو نو دا و زمونږه نننی لیسن زما امید دی چې تاسو به په دې لفظ باندې پوه شوي یئ نو اوس تاسو دپاره هوم ورک دا دی چې تاسو دا په یو سنټنس کې استعمال کړئ او په کمنټس کې ولیکئ انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو د کمنټس جواب تاسو ته درکړم انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان